ایاک نعبد و ایاک نستعین. ورپسې راځي بیا اهدنا الصراط المستقیم. عزیزانو په منځ کې به تاسو دا مکمل ایمان وي چې زه هر عبادت چې دی اے الله هغه تا ته کوم، د عبادت قابل بل څوک نشته سوا ستا د ذات نه. دلته یو د کار ټکی واورئ، کوم شی چې عبادت وي هغه د غیر الله په نوم باندې منسوب کول دا کفر او شرک. مثلا زمون د کورونو زنانا چرګ لاندې اگای گدي یو لسګای کی دي، نیت داو کی چې دی کې دا یو لس بچی چې روزي نو یو لسم چې دی یو لسمې د ځوان دی، نو هغه یو لسم بچی چې دی هغه د یو لسمې د ځوان په نوم باندې نظر کول دا حرام قطعی دی. کدغه چرګوړې بیا چالالول یا خړو علماء لیکي چې کوم شی د غیر الله په نوم باندې نظر شوی داغه خوراک د خنزیر نوم زیات پلیت دی. یا زمونږ دی وطن کې دا عام رواج دی، کمالاره واغستا نما د پیر بابا یو په نوم یو ګډ منلې، لاره واغستا او ګډې لاره کې واچولو مرګري ځان سره کړو الته لاړو خړو داغه هم دا حکم وغیرہ وغیرہ. نور تاسو دمرا نادان نه یې پی پويږي ځکه چې نظر چې د عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک. ایاک نعبد دا معنا چې اے الله زما ټول عبادت چې دي دا خاص تعالی لفظ ایاک چې پراغله ده دا علماء نه تپوسو کوي چې عربي دنیا کې ایاک لفظ صد پر راځي او بیا و ایاک نستعین دغه یا بیا مکرر شوه دی په نستعین باندې. اے الله ز امدادم تا نه غواړم، تانا بغیر زما بل څوک امداد کون کې شته نه، بل څوک دی چې به زما امداد وکړي. نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه، حکم ورته وشو چې کشته جوړه کړه قوم دې تباہ کیږي. د نوح علیہ السلام عمر 150 کالو، 900 کال قوم ته تبلیغ کړو، 900 کال او په 900 کال کې د یو کشته کسان مسلمانان کړي، د یو کشته. چې اخر 900 کال پس تنگ شو نو قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا د زمکه په سر یو ټیم لاندې باندې پرې نه دی. نو عزیزانو طوفان پر راغی، دسی طوفانو چې د اسمان نه به یو ساس کې د کوهی تور غرم را پریوتو،
زمکی به د لاندې نه اوبه را خټکولې او اسمان به د پاس نه راورول. نوح علیہ السلام چې په کشتۍ کې سور شو، یا الله څه وکم؟ الله ورته بسم الله کا. نو دا الفاظ وی چې بسم الله مجرها و مرساها، بسم الله مجرها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم. شپږ میاشتې هغه کشتۍ په اوبو کې وه. او د قوم چې د کشتۍ جوړوله نه د قوم څه کول؟ دا سکه دا کشتۍ جوړوم ان قریب یو عظیم افت پتا سو را روان دی. ناغي به یو بل لټېلې ورکړي دته وګو افت را روان دی، دی به په کشتۍ کې مونږ به غر کېږو. اوس تاسو لږ سوچ وکړئ، هغه د نوح علیہ السلام د زمانې د کافرو په دین پورې د مسخرې منظر اوس هم شته. اوس چا چې د وی سی آر کیسټ په لاس کې نیولې یو روان کړي، ټلویزیون په وګي خي او روان کړي، او فرض کا ما غوندي اناړي مولا وګوري چې دا د دې بد وای، نو په یو بل لټېلې ورکی چې مونږ خدا شی په وګي خي دی ناشته دا مخالف دی. ما تاغه د نوح علیہ السلام د زمانه هغه د کافر بچی را یاد چې زدا حرامیان وګورم کیدا سکنه. فی الحال دا قوم دا هغه خلقو منظر چې طوفان راغی او دی اوبو واغسته او د پړسېدلو چنډخانو په شان اوبو د پاسه ګرځېده. نوح علیہ السلام وی یا الله دوی خو مونږ پورې خان دي چې دا کشتۍ جوړو. الله ورته ووایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی او خاندې بیا بډیر جاړی، داسې بجاړی چې ستاسو جړا به بیا څوک رکاولې نشي. داننم هغه بدبخت قوم. ایاک نعبدو باندې ما تاسو ته سارس کړو، ځکه چې دا سورته فاتحه چاته چې الحمد وای دا په هر رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری کړی. علماء لیکي چې دا سورته فاتحه چې دا داسې سورت ته چې ټول قرآن اجمالی طور په دې سورت کې پروت، ټول قرآن. اس ټول قرآن اجمالی طور په دې سورت کې څنګه پروت دی؟ نو عزیزانو هغه علماء بزرگان د دین په دې پوهیږي، تاسو په ځنه شم پوهیږئ. پاسی یو مثال درته وایم، یو عالم سوال وکړو په طالبانو باندې چې د دې جواب وکړي. طالبانو ویل صاحب وایا تاسو بدا خون لیدل نه چې استاد څو وخت کې درس کوي طالبانو ته،
خو چې استازم خو استازي مشفق استازي او الله پاک ولا خف فصاحت او بلاغت ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناستم چې هغه پیریډ یو غنټه یا نیمه غنټه د دنیا بادشاہي داغه د یوې غنټې په خوان باندې قربان شي. کم خوان چې په هغه درس کې وي او د استاد او د شاګرد په هغه سوال او جواب کې وي کله کله پکې خوشطبی موش. طالبانو باندې سوال کوي استاد چې د دې جواب وکړي. چې رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا دریا درون کشتی کشتی درون دریا. رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا دریا درون کشتی کشتی درون دریا. وی صحرا تلاړما یو عجیبه تماشا میں ولیدا. دریاب میں په کشتۍ کې ولیدو کشتۍ میں په دریاب کې ولیدا. طالبان حیران شو استاسو هم حیران یې چې دریاب په کشتۍ کې څنګه او دریاب خو عظیم شی. کشتۍ په دریاب کې نو دا خبره خو ټیک ده لیکن دریاب په کشتۍ کې دا د طالبانو په عقل کې نه راځي. استاد ورته وایي چې سوچ وکړئ خو ټول طالبان عاجز شو چې حضرت دا جواب زمونږ په سمجھ کې نه راځي. رفتم بسوء صحرا دیدم عجب تماشا دریا درون کشتی کشتی درون دریا. هغه ورته لوی د خدای بندگان سارا تتلو ما د یوونه لاندې مې یو سړی ولیدو نو پر رحیل کې قرآنی خو او هغه لستو نو قرآن نا عظیم دریاب بل چرته ده. یو عظیم دریاب زکه ده قرآن چې تر قیامت پورې به د قرآن نا نوادرات او عجایبات روزی او خلاصیږي بنا. اوس بده تاسو څه پوهیږئ اوس یو ریسرچ شروع ده په امریکا کې او په جرمني کې قرآن چې څه ویلي دي په دې الفاظو باندې. نو جرمني 40% سیاستدانانو دا ومنل چې نن سورله سوا کاله مخکې قرآن څه ویلي دي نو ټکی وي. کمپیوټر سسٹم باندې دوی یو ریسرچ کوي. کافر ملکونم نن دې ته مجبوریږي لګیا دی چې قرآن څه ویلي دي نو هغه ټیک وي. اب بلا خبره ده چې پاکستان شریف چې ده ا د قرآن نه لري لري تخت. تاسو خیال را
بلکې یوازې پاکستان به زه څه ویم تقریبا مسلمان ملکونه چې دي هغه قرآن محض یو زیارت ګڼي چا د ټانګېوالو غوندې سلام ورته وکي نور په دې ډبې نه دي چې د قرآن کې خدای ویلي څه دي او دې کې لیکلي څه دي په دې ډبې نو هغه علما هغه خلق او شاګردانو ته وایي چې قرآن یو بحر بے پایان دی نا پر رحیل کې پروتو نو دریا درون کشتی دریاب میں پا کشتی کی ولیدو او کشتی درون دریا رحیل میں پا قرآن کی ولیدو رحیل او قرآن دوارا لازم ملزم کن طالبانو چې سوچو کو والله رښتیا دی عزیزانو پخوانی استادانم داسي یو سوال به وکړه په مکه معظمه کې ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو نو د بادشاہ قاضي چې کا خیالم کړی داغه هو پټاخم ډیر اوچته لکه اوس پاکستان کې چې کوم مولا نواز شریف سره ناس دي الله دې رحم وکړي چې داغه نشریل گاډم نشي راخ نواز شریف سره بیا فوټوم راشي په اخبار کې او نواز شریف څه دی او تاو ما غوندې یو بنی آدم دی د اوسپنو سوداګرو وخت ولا ټیلا ورکه د پاکستان وزیر اعظم یې جوړ کړ خبره ده او څه دی غلام ساق څه دی او د لکی مروت یو غاټ غاټ پټکی چې پسری دغه شیو راغې دلته سیکریټ کې بابو توب نو وخت ټیلا ورکه د پاکستان صدر یې جوړ اسمان نه خونه دره پریوته نو چاغه سره فوټو راشي نو د مليان به اخبار ګرځي وزیر اعظم سره ناستم دا وګورئ کنه خلکم چوغوري چوغو وزیر اعظم الله دې هغه ورځ ما ته په خوب کې نه خي چې زما فوټو به د پاکستان د وزیرانو سره راشي د رسول الله په خاطر دی هغه ورځ خدای ما ته په خوب کې نه دی خلکو سره چې فوټو زما په اخبار کې راغی خو شاید چې زما بخل بم ګران شي دی په خوشحالي تاسو نه لیدل په لاهور کې د پاکستان یو لوی قاضي صاحب چې دی لیډی ډیانې تلو پټاور په سروله لیدلی مو او چې څنګه تاسو یې داسم خطیبانو بلا خبره ده چې مړی در کې وشي نو غټ خطیب ولا راغواړي چې غټ دوزخ تم دی لاړ شي لیډی ډیانې تلو پټاور په سروله نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو داغه خلوه پټاخه وا هغه ته یو مسله رااله مسله ورته رااله چې جی سلور کا سناستو داسي او مار راغه مار په دې ډومبي سړی وروخته د ځان نه ټیلا کو په دې دویم وروخته د دویم چې ځان نه ټیلا کو په دې دریم وروخته د دریم چې ځان نه ټیلا کو په دې سلورم وروخته امر او دا سلورم او چې چلو مړ
او سوال قاضي صاحب دا دی چې دا سلورم چې مړ شو د مار د چیچلو د وجې نو د دې مړی دا دیت تاوان چې دی په دې دریو کسو کې پچا دی دا پچا دی ابن ابي ليلى ویلي چې استاد خو تجربه وکړي دا تاسو کوي لون چې دا تاوان پچا دی ارتو پرتو بلګیش ما یو خبره کړې و چې زړه مې خلې لا بیارا چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړې و دا ګډوري غوخه چاو کړې نه مې چرته یو کالی ویل چې په ور کې پروتم د خلقو د لازه خاتون دیو د کم کم زین دی غوخه چاو خوري غوخه چاو غوخه چاو خوري مال غوخه ماو که چاو خوري خو جانه پختنه او که چانه دې پختنه کوي ایو بزرگ تورغلی دی هغه ورته لا غوخه ټولی بجلیګر مولا او خوري خدای د دوی البیخ په دا خبره او باس غریب هم تنگ کړي اوس ابن ابي ليلى وایي چې دې دریو کې دا تاوان چې ده دا په دې دریم کس دی ځکه چې دو ورو غرزولو په دې سلورم باندې او سلورم یو خوړو نو بس پته ده فیصله بادشاہ قاضي فیصله وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا فیصله ورله چې ابن ابي ليلى تا د قتل د دیت دا مسله پیش و هغه دا فیصله وکړه الله اکبر اوس د امام ابو حنیفه عمر علم بملا سو مور روړی او بیا به پیدا کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې ډېر احفش غلطي په دې فیصله کې کړې خلقوي چې صاحب څنګه او زما دې ګوتو ته ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوس د دې قیاس ته ګوره چې په دې رنبي سړی د امار وروخته او د ځان نټېلا کو په دې دویم وروخته دا دویم یو خړو کا بچ شو تاسو وایي ټول بچ امام صاحب وی چې دا دویم چې بچ شو نو دا رنبه سړی خلاص ٹھیک د دویم چې په دې دریم ورواچولو دا دریم یو خړو کا بچ شو نو دا دویم هم خلاص د دریم چې په دې سلورم ورو غرزولو اوس خبره په دریم او سلورم کې ده کدا سلورم سړی فی الحال ور اچولو سرا مار چی چلی او دې مړی خو تاوان به دا دریم سړی ور کوي او کنه فی الحال نه چی چلی سات پسی چی چلی نو دا دریم هم خلاص شو د دې سلورم خپل ګناوه دبم ځان نټېله کړي او غرزولې به دا فیصله و د امام ابو حنیفه ابن ابي ليلى تا چې خبر راغې چې امام ابو حنیفه خو ستا فیصله رد کړه هغه داسې وویل نو ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه کومه فیصله وکم امام ابو حنیفه زما هغه فیصله رد کړه نو بادشاہ امام ابو حنیفه اونیو په جیل کې واچو تاسو خیال راغی
علماء او اتقیاء د دین دا خلقو دا امام ابو حنیفه دے کوتا کې راغستی دی خلق په مکه معظمه کې او په وګړي دی او ورپسې راغی ویل وجنو دی ولی امام صاحب ورته وی چې په دې لاس ولاته کې په دې لام کې علمی باس چې ده خو بیا کو چې دا لام کم لام ده دا لا نفی ده لا نهی ده لا نفی جنس ده لا مشابه بلیس ده لام خو په سلور قسمه ده دا کم لام ده دا باس بیا کو خو اوس دوی سره یو اجتهادي کار کوا الوی ډلې ته وی چالکه یو کار درته زه خو ستاسو ټولې ډلې سره باس نشم کولی تاسو په ټوله ډله کې یو سړی منتخب کړئ یو چې هغه ما سره باس وکړي کاغه وګټلا تاسو ټولو به ګټلی او کاغه بیلو ده نو تاسو ټولو به بیللی ویل ټیک ده یو مولای پکې منتخب کو وی صاحب دا به در سره باس کوي وی کده وګټلا وی مونږ ټولو ګټلی ده او ویل کده بیلو ده ویل مونږ ټولو بیللی ده امام صاحب صادر په وګوا چولو روان هغه ورته ولی چرته زی ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته ساقل لرئی په خبره پوجي کنه یخ ماما تاسو پوښ امام سے ورتوي تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشتا چې تا یو ځل نیت تړلو په امام پسې خداغه الحمد استا الحمد ده کنه داغه منستا منز ده کنه تاسو خیال لرئ دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقلو دا داغه اجتهاد او دا داغه فیصله اوس به مور چرته راوړي او امام ابو حنیفه هم پیدا شي ابل خبره ده چې زمونږ ملک کې دنیا دا او هر قسم خلقم پکې ده امام ابو حنیفه تم جاهل وایي داسې خلق تاسو خیال را یو بزرګو یو جنازه کې یو ځای شوی نو ماته وایي چې د امام بخاری رحمت الله علیه علم جو آغا په کروڑها درجه په امام ابو حنیفه اوچتو امام ابو حنیفه څه پیدا د امام بخاری په مقابله کې ما ورته وی چې یو خبره تاسو وکړه یو د کور مالکی او یو د کور خادمی په دې خو به پوهیږئ د کور صفائی او ټول نظام کور او نظام زندگی د مالک چې نوکر جوړ نه کینو مالکی جوړولای شي ها خبره کوي نشي جوړ امام بخاری ادا حدیث راغونډون کې وہ پدے کے شک نشته
لیکن په دې حدیث باندې پویول د قوم دا خدمت که امام ابو حنیفه نه وی کړي اوس به ټول امت مسلمه د دین پر رو ګذر نه پوي دی او په درک به نه وي چې په کوم طرف لاړ شي. تاسو خیال را پر رو ګذر به نه پي د دې قرآن او د حدیث کل هم تفسیر په اشارت النص او دلالت النص او اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ دا ټول دی ائمه مجتهدینو کړي. کدا ائمه مجتهدین نه وي نن بستا د دنیا فیصله د اسلام چې وي پرو گزر به سړی نه پوي. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چې پیغمبر کم انتخابات کړی دي په دې منځ کې د الفاظو اغیل عملی جامه بیا پیغمبر اغوستی وا او بیا داغه خط و خال چې ده هغه ائمه مجتهدینو جوړ کړي. مولانا تانوی رحمت الله علیه ته یو قاری راغی ورته صاحب ما د قرات ټول کتابونه ویلي او زلوی قاری هغه ورته وی چې ته د الحمد وای الحمد چې شروع کړه ټوله غلطه وای ورته بچیا د قرات لستو سره د مشق کړه دي مشق قرات خدا معنا چې تی با پخلا کی دیزے کی وے تھوی با پخلا کی دیزے کی وے ری با پخلا کی دیزے کی وے عین با پخلا کی دیزے کی وے غین با پخلا کی دیزے کی وے ضاد با پخلا کی دیزے کی وے کتاب کے خدا لکھی اس د کتاب اغا الفاظ عملی رنگ ورکول دا مشق دے کڑے دے اغا وینا وی ټول قرات ته ابس لا د دې داسې مثال دی لکه یو فوټوګرافر د سړی تصویر وباسي چې تصویر وباسي نو بس یو ولاړ بوت پکې راشي د معشوقې تصویر وویست ولار بوت پکې راشي اوس معشوقه کې چې کم ناز او ادا ده داغه په خبرو کې چې کم لچک داغه د خبرو په سترګو کې چې کم ناز او ادا ده هغه په کیمرا کې راتلی شي ها اوس دا خو په خاورم نه پوهېږي ما خو یو پاس مې یو سړي ته وی قبلو ما چې دا جمعات ته څوک راځي دا هم را باندې بدلوي خفه نه شي اوس سره نښتي یو څه وکړو زه په دې بلا نښتی یم تاسو په دې بلا نښتي یئ چې راځو به سره دا مې هم بدي اوس د معشوقې ناز و ادا عاشقانو ته پته لګي پاکستان کې د خدای په عظیم قهر پاکستانیان اخته دي دوی نه عاشقان دي او نه معشوقه پیژني دا خو یا په ټیپرو مېندي یا په سرو باټینګڼو مېندي چې باټینګڼو لور شي 100 پیسې کیلو شل وای ګوره وران
کور ستا وران شه چې دا چا د لاسه ګرانی راځي دا د مور مړونه تا دغه ځای ته لیږلي کور ستا وران شه پیپر 10 روپۍ بینډه 1500 او د بینډو ګړنګنو نه څه غواړي کور دی وران شه چې هم په 35 روپۍ څه خدای پیژندلی دی ظالم خوند کړی دی چې دا په سړک وځي او په رشکه کې سوري او ګړپ ډاري او دا کلمې د خولې لراشي وای بیړه دا سړک د چا په اختیار کې دا چا دی ولی ورانی دي د ټول ملک سره کې ورشیر چې تا خدای هلاک کا چې هلاک شي کروڑونه روپے فند د پی ډی اے او د نن ستا د ملک سټریټ لایټ مړ دی د شپې باتای نه بلیږي لکه ولی وی کمیټه بل نه دی ورکړی واب دیتا د کمیټو وزیر خدای دی هلاک کا چې هلاک شي استعفا ورکا چې ته د بجلی د سټریټ لایټ بل نشي ورکولی سرکو کې دا کندې شوي دي ته نشي جوړولی استعفا ورکا دا تاسو کړی دي کنه دي دا عذابونه دي په تاسو خدای نازل کړی دي که پولیس هم راونیسي الله عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي که مجسټریټ هم راونیسي دا الله عذاب د مجسټریټ په شکل کې در باندې نازل شي دا دکانداران رامنډي کې اله وای مجسټریټ چالان کم 3/6 فوټ اوس 3/6 فوټ کې چې چالان کوي دا غدمره ګیرم ده اپ دغه مقرر دی چې چرته غریب ګوري چالانه یې غریبان وی مال دا غریبان خدای پیژندلی دي دي سره سب کار ایو دکاندار ماته وی جی داڑھی والا مجسٹریٹ مال تیرے تے داڑھی والا عذاب نازل ہو گیا ہے گری والا در باندې خدای عذاب نازل دا خدای پیژندلی تاسو خدای هیر کړی دی او بنده ما سره کړی دی نو چې بنده ما سره کړی دی بنده تسپارلی شوي ورځئ چې درته سړک هم جوړوي ویڼه هم جوړوي باته هم بلوي بجلی هم بلوي بلونه در باندې زیات راشي اوس تیر میاشت کې زما د کور بلو 1500 د سوی ګیس خدای دې تبا کا چې تبا شي مونږ د 1500 سوی ګیس کم ځای خرڅ کارخانه پیچلو کباد اب ورشه دفتر ته زیجی داخل کوي بیا کیس لړاو کوي اوس های کورټ لبه په 100,000 روپۍ وکیل نیسی او په دبا کیس د بجلی بل چې در باندې زیات راشي اس بی او لا ورتلی شي دا خړ مخونه هم چې نیولي ها ورتلی شي چې ورشه سبي شيخه دي دا به پیسا داخل زسو مال راشي جون زسو کم یو راغی جی بجلی مرانه کټ کبي مال تام سره ټوپای په سر کړو اوس خو د سرو د شنو حکومت ده کنه ده د سرو د شنو ټوپو حکومت ده زمون ټوپای برګاوه په توپه لګېدلې ده زیرک شي خارش ما تسره رومال دیم لا سور مال په جیب کې ټومبلې دي زما بل زیات راغله مال تیر ټیک مکا زتانه پرتګو باسم او کنه ول جی ټیک بشي غو تیر ټیک مکا کا
تاسو خدای پیژندلې قوم خدای چې څه کوي هغه ډېر په دې الفاظو ایمان نشته چې په مونځ کې خدای ته وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین زه امداد خدای تا نه غواړم تا نه نو چا چې د خدای نه امداد غوښتی دی دا کوڅه ډب چې دی قسم په خدای که زه خاص و خاشاکم ګڼم دا کوڅه ډب خاص و خاشاک په یو بسم الله که ستاسو ایمان مضبوط شو تاسو د هر څه چې کوئ برای نام کوئ منځونه اودسونه شیخي نه سنت هم چې درې درې ګوتې اغوستې ګومنځ یم ساتلي ګیرو ګومنځولو ته خوش برای نام یو بسم الله یو بزرګ له یو سړی راغی وی داسې الفاظ راته وښایه چې د اوبو د پاسه ګرځم ویل ښه آسان لفظ ورشه سمندر ته او بسم الله الرحمن الرحیم اوایا او ورټوپ کا صرفه باندې کې او نه بدریخ کې ورځه بس چې ورغلې ده بزرگ خبره وا بسم الله الرحمن الرحیم او ورټوپ کړي چې ورټوپ کړي دي سمندر ورته زمکه شوی دا او دې په ګرځېدل خاو ګرځېدل راک بزرگ ورته څنګه چلو شو ویل صاحب چې ورټوپ مې کو نو سمندر ډوبول نو یا الله مې د خولې نه ووته او سمندر راته ځمکه شو زه پې ګرځېدم وی بچیا چې تا ورټوپ کو د سمندر ډوبولې او تا الله ټکې وې په دغه وخت کې دړه کې ښځه وه ویلې نه زوی دی و ویلې نه مور دی وه ویلې نه پلار دی و ویلې نه دوست عزیز تربور دی و ویلې نه وی د الله نه سوا دې پړه کې بلې څوک نه ویل په خدای قسم کوي څوک ویل په اوبو مغه څوک ګرځېدی شي چې پړه کې سوا د خدای نه بل څوک نه وي زمون کړه کې خدای شته خبره کوي خدای شته دا خدای چې څه ویلي دي او زه تا دم جوړ شیخه خدای دې څه ویلي دي زمونږ یو نیکه کېده چیله شوی او څلوېښت ورځې په کوټه کې زمونږ خپلوانو ورته ویل چې چیله کېږه ما ویل کیا وی چوپ بابا صاحب نه مې لاس نیوی کړی ده چیله کېږم چې ما چیله کېږه ګوره چې چیله کېږه چیله کېدو نه چیله شوې وه چیله یې پېژنئ چې یو څوارلس ورځې په کوټه کې تېرې کې چې اواز وکړو چې شردل خان عمل مسای خو چا وویل او سرې وینې پرې روانې امسای په اوږه وه چې چیله خانې نه راوت وی چې دا چا اواز دی دب په هغه نیکه دي مې ورته ویل چې ما چیله دی خرابېږي چې چیلې به خپل کور کې ویرکی مړ که تاسو هغه یې یی که نه یی په ایمان وایي تاسو دین تر هغې پورې منئ چې څو پورې ویړکی نه وي والی چې ویړکی ووایي نه دین شته نه شیخي شته نه ګیره شته نه مونځ شته نه اوده شته نه بزرګي شته زمونږ مثال د پیشو دی پیشو غلې ناسته ایماندګۍ غوندې د خلکو پې رحم راشي ته دې پیشو ته ناګانه مګه وښایه مګه ته د دې غریبې پیشو دا ټوپونه بیا په مګې پسې ګوره نو وی پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مګو نه یې پېښه چې مګې نه یې لیدلی نو پیشو هم شیخه ده شیخ سعدي څخه ویلي دي وی گربه مسکین اگر پرداشته گربه
مسکین اگر پرداشتے تخم گنجشک از ہوا برداشتے وی دی غریبی پیشو کا وزر لرلے نو په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي. نو عزیزانو مونږ نه حق پیژنو نه حق پیژنو، وقتی طور خپل مفاد پیژنو، خپل مفاد چې زما مفاد په څه کې وي، قرآنم یو طرف ته دی او دینم یو طرف ته دی او اسلامم یو طرف ته دی او مذهبم یو طرف، وقتی طور مفاد وړاندې کړي. نو ویاک نستعین دا معنا چې د الله نه سیوا به د بل چا نه امداد نه غواړي، چې الله دې پړه کې کور جوړ کړو، الله دې معین او مددگار شو، بادشاہان د زمانه بستا په خپو کې پراته. نو الله دې وکي چې زمونږ زړه د خدای کور شي، او په دې منځ کې چې کوم الفاظ موږ د یاک نستعین وایو دا زمونږ په خارج کې ایمان وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله.